السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو یو دارکم اپلیکیشن در وښیم ستاسې به ټول ورته حیرانه یاست. ملګرو په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک آیکن، د واتساپ آیکن، د یوټیوب آیکن، یعنې که د هر شي آیکن یې هغه تاسو بدلولی شئ او د هغه ټایټل هم تاسو ور بدلولی شئ. ملګرو ګوره دلته زه راځم، دلته لیکلی ده فیسبوک. اوس زه غواړم چې د دې فیسبوک په ځای دې زما خپل آیکن راسي، یعنې زما خپل تصویر ترې راسي او دلته دې لاندې زما د اکاونټ نوم ورته لیکلی وي. بیا کله چې هم بل څوک راسي دی په فیسبوک پسې ګرځي، فیسبوک پسې په موبایل کې یي خو دی بیا یې نسي پیدا کولی. یوه خو دا اساني ده او بله دا ده بیا تاسو د دې آیکن تاسو څه کولی شئ ور بدلولی شئ. نو ملګرو د دې یو اسانه طریقه دا ده چې تاسو به تر ټولو مخ پلی سټور ته ولاړ شئ. کله چې هم تاسو پلی سټور ته ولاړاست، دلته یو اپس ده د آیکن چینجر په نامه ده. ملګرو آیکن چینجر پرې په نامه ده، دغه یو لوګو ده تاسو یې وینئ. دغه اپس به تاسو څه کوئ ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې هم دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به راسئ په دې باندې به کلیک سره وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، ګوره دلته به تاسو راسئ وایي کلیک هیر انیویر، یعنې هېڅ یو ځای څه وکړئ کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو دلته په اپلیکیشنز کې دلته تاسو ته وایي ته د څه شي آیکن ور بدلوئ، یعنې د هر شي آیکن چې د بدلوئ هغه به دلته ور وښیي. ملګرو زه اول راځم د فیسبوک آیکن بدلوم، نو په فیسبوک باندې به کلیک وکړئ، دلته به راسئ چینج آیکن. چینج آیکن چې که رالاست ریسیټ یې بېرته خپل حالت ته وړي، ډیفولټ آیکن یې بېرته کم زوړ آیکن چې په ولاړ د هغه ورکوي. دلته زه رالم ورته زه د آیکن ورکومه او دغه رقم که چیرې دلته تاسو راسئ ګیلري کې، په ګیلري کې تاسو خپل تصویرات ورکولی شئ او دغه رقم آیکن پیکس ته که تاسو راسئ دلته تاسو آیکنان ورکولی شئ کله چې تاسو آیکنان ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دلته زه ورته وایم زه په ګیلري کې یو تصویر ورکومه، نو هر تصویر چې ورکوئ دلته راسئ په هغه تصویر باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو زه رالم ګوره د پښتون په نامه یو لوګو ده، یعنې دا یوه لوګو ده، زه دا ورکوم. ما په دې باندې کلیک وکړئ. اوس به دلته تاسو که چیرې دا روټیټوئ دلته لوګو روټیټولی هم شئ او دلته تاسو سمپلي په دا کراپ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په کراپ باندې کلیک وکړئ ګوره لوګو یې څه شوله په ودرېدله. ډیس کورکټ یې بېرته خپل حالت ته وړي. فلټر ته که چیرې تاسو راسئ ملګرو، نو ډیسکورکټ ته ګوره ملګرو زه راځم، دلته برایټنس په لوګو کې ته برایټنس زیاتوئ کموئ شئ او د هغه رقم که چیرې دا بېرته زه کینسل کړمه. د کنټراسټ سو دغه رقم دغه کلرونه تیزوئ خپوئ شئ. نو دلته مثال په هغه ویډیو کې دننه ته ایډیټینګ کولی شئ او که چیرې دلته ته راسئ فلټر ته، ملګرو په فلټر کې د هغه سټایل ته ور بدلوئ شئ. اوس ګوره لوګو سټایل دا رقم ده، یعنې کلر یې ور بدلوئ شئ، ټوټل تیمز یې دلته ته څه کولی شئ ور بدلولی شئ. نو هر تیم چې دې خوښ شو په هغه تیم په کلیک وکړئ، اوکې به کړئ. کله چې هم اوکې کړئ بیا دلته ملګرو یو بل آپشن ده ټایټل ده، نو په ټایټل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې هم په ټایټل باندې تاسو کلیک وکړئ دلته زه رالم ټایټل مې ورکړئ چې پښتون. دلته ملګرو ګوره ما پښتون ټایټل ورکړئ. نو اوس به دلته تاسو څه کړئ اوکې به کړئ. کله چې دا اوکې کړئ نو ملګرو دلته د ګوله کوم لوډینګ چې ده لوډینګ یې روان ده. کله چې دا لوډینګ پوره سو نو دلته به تاسو اوس راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او په بیک باندې به ولاړ شئ. کله چې په بیک باندې ولاړاست ګوره ملګرو پښتون کومه لوګو چې ده لوګو یې هم دلته جوړه سوله او کوم آیکن چې ده آیکن یې هم دلته څه جوړ سو. نو اوس خالي په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دی به تاسو ته فیسبوک خلاص کړي. ملګرو ګوره ما په دې باندې کلیک وکړئ ما ته فیسبوک چې خلاص سو. نو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د آیکن د خپل اپلیکیشن آیکن ور بدل کړئ، په هغه باندې خپل نوم ولګوئ. دا ډېره اسانه طریقه ده او ډېر خوندور اپلیکیشن ده. خدای دې وکړي چې تاسو به ملګرو زموږ ویډیو خوښه سوې وي، نو کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.